تازه خبر بین الافغاني مذاکرات وځنډېدل. د چې ولې او څنګه حکومت او طالبانو ترمنځ څنګه د نظر اختلاف رامنځته شوی دی په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې د یو شمېر موضوعاتو پر سر د اختلاف له امله ځنډېدلې دي. د حکومت او طالبانو خبرې چې په پام کې وه نن په رسمي توګه په قطر کې پیل شوې وای ځنډېدلې دي. یو شمېر پاکستاني رسنیو د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او د دې ډلې د مرستیال ملا برادر له قوله راپور ورکړی دی چې د یو شمېر موضوعاتو لکه د سنګسار حکم رفع او د غلو د لاس پرې کولو موضوع پر سر د دواړو خواو نه هوکړه کول یاد شوي دي. طالبانو ویلي دي چې هیڅکله به د دغو دوو موضوعاتو پر سر هوکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواو د تماس ډلې پرون له یو بل سره نږدې لیدلي دي. په ورته مهال د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی دی. په پام کې ده چې خلیلزاد په دې سفر کې د پاکستان لوړپوړو پوځي او ملکي چارواکو سره لیده کاته وکړي. خو داسې ویل کېږي چې دغه اختلافات ډېر واړه او سطحي دي چې ډېر ژر به دواړه لوري سره پرې سلا شي. د طالبانو د مرکچي پلاوي غړی ملا عبدالحق وثیق رسنیو ته ویلي چې په دغو موضوعاتو به طالب او افغان حکومت مرکچي پلاوي ډېر ژر یوې هوکړې ته سره ورسیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.